د کابل ولایت لومړي مالیاتي حوزې اړوند اصنافو او سهم کرایه مالیه ورکوونکو ته د عامه پوهاوي سیمینار وړاندې سو. یاد سیمینار چې پکې د اطلاعاتو او عامه پوهاوي آمریت د مالیاتو کارپوه د یادي مالیاتي حوزې کارکوونکو او د اصنافو او سهم کرایه مالیه ورکوونکو ګډون درلود په لومړي مالیاتي حوزه کې ترسره سو. دغه سیمینار چې د قرآن عظیم الشان د څو مبارکو آیاتونو په تلاوت سره پیل سو د مالیاتو د عامه پوهاوي کارپوه عبدالله درمان ګډونوالو ته د عوایدو لوی ریاست د پیژندنې سربیره د اصنافو د ثابتې مالیې د مالیې د ورکړې پروسیجرونه د مالیاتو سیستمونه او د مالیه ورکوونکو حقوق او مکلفیتونه په بشپړه توګه د یو پریزنټیشن په بڼه تشریح کړل. ښاغلي درمان د سیمینار ګډونوالو ته د افغانستان اسلامي امارت لخوا د مالیه ورکوونکو څخه د اخیستل شویو مالیاتو د مصرف ځایونو په اړه معلومات ورکړل او له هغوی پر وخت د مالیاتو د تحویلولو غوښتنه وکړه. نوموړي وویل ستاسو څخه راټوله شوې مالیه بیرته د هیواد بیا رغونې او پرمختګ لپاره په مصرف رسیږي. د ښوونکو او امارتي مامورینو معاشونه او په ټول هیواد کې پراختیایي پروژې د همدې مالیاتو په مرسته ترسره کیږي. نو تاسو کوښښ وکړئ چې خپل مالیات په وخت تحویل کړئ. د اصنافو او سهم کرایه مالیه ورکوونکو په مالیاتي برخه کې د اسلامي امارت له لوري د رامنځته شویو سهولتونو مننه وکړه او د خپلې مالیاتي ذمهوارۍ پر وخت د ترسره کولو ژمنه یې وکړه. د لومړۍ مالیاتي حوزې امیر عبدالله مؤمن دا ډول سیمینارونه د مالیه ورکوونکو لپاره ارزښتمن بولي. د مالیه ورکوونکو د ستونزو د حلولو او د هغوی د غږ اورېدو لپاره یې مهم ګڼي او د دوام غوښتنه یې کوي. دا سیمینارونه چې د ډېره فایده لري، ډېر مفید تمامیږي، ځکه چې زموږ او د تجارانو په منځ کې چې کوم مشکلات هغه باید موږ سره حل کو، یا کومې خبرې کوم شکایت دوی لري هغه موږ واورو، ورته پام وشي او بیا زموږ سره په دې بخش کې دوی هم ډېر همکاري کوي، ډېر همکار پاتې کېږي. نو ډېر ارزښت لري دغه سیمینارونه چې جوړ شي. توقع مو ده چې دا آینده کې هم جوړ شي، نور هم زیات شي. د یاد سیمینار په ترڅ کې ګډونوالو ته د عامه پوهاوي په موخه د عوایدو لوی ریاست له لوري چمتو شوي د افغانستان د مالیاتو لارښود کتاب وویشل شو. د سیمینار په جریان کې د ګډونوالو پوښتنو ته جوابونه وویل شول او غوښتنې د مسؤلینو لخوا یاداشت شوې ترڅو له اړوند مشرانو سره د راتلونکو اقداماتو لپاره شریکې شي. سیمینار د دعا په ویلو سره پای ته ورسېده.